طالب پلاوي دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ د دې ډلې یوه پلاوي د چهارشنبې په ورځ د 14 د فبروري د قطر پلازمینه دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره کتلي دي. د طالبانو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې د 14 اروپایي هیوادونو سفیرانو سره په بشري او اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري مرستو، سیاسي اړیکو، تعلیمي او اجتماعي چارو، د ښوونکو پر معاشونو او مثبتو بدلونونو خبرې شوې دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د غونډې ګډونوالو ژمنه وکړه چې د افغان ولس هر اړخیزه ښه والي لپاره به ممکنه هڅې کوي. تر دې وړاندې طالبانو د امیر خان متقي په مشرۍ د دې ډلې یوه پلاوي هم دوحه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره کتلي وه. طالبان وایي نړیوالو ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هېچا پر ضد نه کارول کیږي. د افغانستان لپاره پارلمان استازي د دې لیدنې په اړه ویلي چې طالب پلاوي د ښځینه او نارینه دواړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ اوسني اساسي قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو، ترهګرۍ سره د مبارزې، بشري مرستو، د وروستیو خپلسریو نیونو او ګواښونو په اړه خبرې شوې دي. د امیر خان متقي په مشرۍ د طالبانو لوړپوړي پلاوی 2 ورځې وړاندې د خلیجي هیوادونو، اروپایي ټولنې او د هغو ډیپلوماتیکو استازو سره چې له قطر فعالیت کوي د خبرو په موخه دوحې ته تللی دی. تر دې وړاندې ښاغلی متقي د یوه پلاوي په مشرۍ ناروې ته تللی و او هلته یې د هغو هیوادونو له استازو سره ولیدل چې د افغانستان د افغاني حکومت اصلي مرسته کوونکي وو. قدرمن لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.